کله چې یوه جګړه پر بله واوړي، د څنګ مارکېټ له کوچني جومات نه د ماښام اذان پورته شو. ډاکټرې فیروزې ستاتسکوپ او د فشار اله یوې غاړې ته کېښودل. سپینه چپنه یې راځوړنده کړه، کېناسته. د څوکۍ په یوه سویچ یې ګوته کېښوده. څوکۍ غر شاته لاړه، لکه خوب چې ورشي. ډډه یې ولګوله، خو بېرته له صدمې راپورته شوه. د مېز وړه جابه یې پرانیسته. د نن ورځې د پیسو پیسې وشمېرل. لوی نوټونه یې بنډل کړل او واړه یې همداسې شیندلي داخل کې پرېښودل. د پیسو له شمېرلو وروسته یې ټنډه وغوړېده او د ټولې کاري ورځې ستړیا یې داسې والوته لکه کوم ناروغ ته چې د سختو دردونو په منځ کې د درد ستنه ولګوي او ټول دردونه یې والوځي. پاڅېده چې کور ته لاړ شي، خو په همدې شېبه کې خدمتګاره راننوته. ډاکټر صاحب، یو ناروغ همدا اوس راغی. د ډاکټرې تندی ګونځې شو. په دیوال کې راځوړند لوی ساعت ته یې لاس ونیو. نه ګورې چې څو بجې دي؟ خدمتګار یې هم ساعت ته سترګې ونیوې. ډاکټر یې بیا وویل، ولې دې رخصت نه کړل؟ خدمتګاره یو قدم شاته لاړه. په دروازه یې ډډه ولګوله. ویل ډېر لرې ځایه یو او تاسو ډاکټر صاحب پېژنئ؟ وایي موږ زاړه اشنایان یو. ډاکټره موسکۍ او ځان ته غاره شوه. ما نو څوک نه پېژني لیونی. ډاکټر رښتیا ویل. هغه ښار تر ټولو مشهوره نسایي ولادي ډاکټره وه. هره ورځ یې نه یوازې د جلال اباد ښار نوي ناروغان په خپل کارتنځي کې کتل. کله کله به ورته د هېواد له نورو ولایتونو هم ناروغان د علاج لپاره راتلل. ښه څه وایي؟ څوک دي؟ یو سپین ږیری ازبک دی، نوم یې حاجي اقچاري دی. د حاجي اقچاري د نوم په اورېدو ډاکټره نېغه ودرېده، لکه ستړیا چې ترې والوځي. سپینه چپنه یې بېرته پر تن کړه. ستاتسکوپ یې هم په سینه راوځړاوه. مېز ته راوګرځېده. په څوکۍ کېناسته. خدمتګارې ته یې وویل، ښځه اجازه ورکړه چې راشي. خدمتګاره ووته. د دروازې له شا ډډ اواز راغی، حاجي صاحب راځئ. حاجي تر مخه او ناروغه ورپسې کتنځي ته راننوتل. ناروغ یې له سره څادري پورته کړه. ډاکټره هم له ځایه پورته شوه. د درناوي لپاره یې دواړه لاسونه په سینه کېښودل. په خوشحالۍ حاجي ته هرکلی ووایه. واو واو، سترګې مو روښانه. حاجي صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلې. حاجي چې سترګې سرې راوختې وې، هم دواړه لاسونه د درناوي په پار په سینه کېښودل. کړوپ شو. خیر دې په نصیب شه ډاکټر ګلې. ډاکټر ناروغې ته سترګې ونیوې. په پېغلې ښایست تمام، غټې بادامي سترګې، نرۍ پوزه، ښایسته باړخوګان او مناسب اندام، خو له خپل ښایست سره سره اوس مړي ته ورته وه. رنګ یې زیړ او له مخې سرخي الوتې وه. سترګې یې ننوتې وې، داسې ډنګره وه تا به وایي چې په میاشتو میاشتو یې په ډوډۍ څکه نه وي کړې. حاجي د پېغلې په اوږه لاس کېښود. ډاکټرې ته یې وکتل. ډاکټر ګلې، دا مې ورېره ده. ډاکټر نجلۍ ته وکتل او بیا حاجي اقچاري ته. ښه، ډېر ښه حاجي صاحب، ماشاءالله. زه مو څه خدمت وکړم حاجي صاحب؟ اقچاري خوله پرانیسته، خو بېرته یې پورې کړه.
لکه د کوم څه په ویلو چې هم شرمېږي او هم ویرېږي. سر یې ټیټ او بیرته یې راپورته کړ. شاوخوا یې وکتل. په ورو یې وویل: څنګه یې درته ووایم لورې، هم د شرم خبره ده او هم د ګناه. ډاکټر یې ټکان وخوړ. خوله یې وازه پاتې شوه. حاجي ته یې رڼې سترګې ونیوې. ولې حاجي صاحب، خدای دې نه کړي له څه نه شرمېږي او ویرېږي؟ حاجي اخچاري لکه ستونی یې چې وچ شي لاړې تېرې کړې. ورېرې ته یې لاس ونیو. دا کمبخته بلار به ده، د 7 میاشتو اولاد یې به ګېډه دی. ډاکټره پرته له دې چې په خپله خبره وکړي او د حاجي اخچاري رواني حالت او د هغه د ورېرې له حمل راټوکېدلې تراژیدي په پام کې ونیسي، مسکی شوه. نو څه؟ دا ښه خبره ده حاجي صاحب، خدای به ښایسته اولاد ورکړي. حاجي نیغ په څوکۍ کې راپورته شو. لاسونه یې ولړزېدل لکه څوک چې وکنځي. له غوسې سور واوښت. غږ یې پورته شو: خو زه نه غواړم چې د یو قاتل اولاد مې په خاوندان کې رالوی شي. ډاکټره ورېږدېده لکه ورځ چې ناببره په شپې واوړي. ولې خدای دې نه کړي د ماشوم پلار قاتل دی څه؟ اخچاري سر وښوراوه. قاتل و. نو اوس چیرې دی؟ حاجي اخچاري په چوکۍ کې نور هم رانیغ شو. خدای جهنم ته ولېږه. ډاکټر نور هم هکه پکه او کنجکاوه شوه. نو ولې دې بیا یو قاتل ته ورېره ورکوله؟ اخچاري اوږده ساه وویسته. ډاکټرې ته یې خوارې سترګې ونیوې. په سینه یې لاس کېښود. ډاکټرې څه مې په زخمونو مالګې دوړوې؟ ته لکه چې ما نه پېژنې. زه چې له غلو او جوارګرو سره ان په یوه لاره نه ځم، نو له قاتل سره به مې څنګه ګزاره وشي؟ قاتل سره. ډاکټرې ناروغ نجلۍ ته چې سر یې ځوړ نیولی او اوښکې یې پر مخ روانې وې ور وکتل. خو زه همدا وایم که نه حاجي صاحب، چې څه شي دې ته اړ کړي چې دا د ګل په شان ورېره دې یو قاتل ته په نکاح کړه. حاجي د زړښت، پښیمانۍ او غم ګډه ساه وویسته. لاسونه یې موټی کړل. ډاکټر ګلې، کله چې په یوه سیمه کې قاتل پر رهبر واوړي، غوږونو ته یې لاسونه پورته ونیول. توبه توبه توبه. او قاتل ته خلک سجده وکړي. نو اوس ته راته ووایه، هلته د یو قاتل مخ ته څوک ودرېدی شي؟ په سترګو کې ډنډ اوښکې راماتې شوې. ته پوهېږې لورې څومره قاتلینو ته مې عذرونه او ننواتې وکړې. حاجي خپله شمله سترګو ته ونیوله. ژړا یې لوګ واخیست. اخر یې د ګل په شان وراره راوواژه. له اوښکو ډکې سترګې یې ډاکټر ته ونیوې. نو ما څه کړي وای؟ چوپتیا واکمنه شوه. فیروزه چپ، حاجي چپ، ورېره چپ. خو د ناروغې له سترګو روانې اوښکې لکه ارام سیند وبهېدې. ډاکټر په چوکۍ کې ځان راټول کړ. د حاجي لور ته یې سترګې ونیوې. ښه ووایه حاجي صاحب، اوس نو زه څه کولی شم؟ حاجي لکه اور چې ترې لاندې بل وي او دودونه ترې خېژي راپورته شو. ورېرې ته یې لاس ونیو. له دغه باره یې اوږې سپکې کړه. ډاکټر یې ټکان وخوړ. په څوکۍ کې نیغ راکېناسته. کوم بار حاجي صاحب؟ له بچي سپکه کړه. د باندې یې راوباسه. ډاکټره چې هم ښځه هم په خپله مور وه ټکان وخوړ. مسکی شوه. خو په مسکا کې ژور درد نغښتی. ولې حاجي صاحب، زه هم درته قاتله ښکارم که څنګه؟ حاجي هم د زړه له زوره وخندل. نه خدای دې نه کړي لورې، دا څه وایې؟ خو ډاکټره بېرته جدي شوه. نو حاجي صاحب، که داسې وکړم نه یوازې ماشوم مري، ښایي ورېره دې هم ومري. په حاجي سر وګرځېد. نو چاره څه ده ډاکټر ګلې؟ چاره دا ده چې اولاد راوړي. حاجي ورېرې ته مخ ور واړوه. نو اوس به دا
په دې ګېډه څنګه بېرته اغچې ته بیایم؟ هلته به په ماشوم زه څه وکړمه؟ ډاکټرې. ډاکټره فکر کې لاړه، د حل لارې په لټه کې شوه. بېرته یې سر راپورته کړ. خو چاته یې ورکړه که نه حاجي صاحب؟ حاجي بیا اوږده ساه وویسته. دا څه وایي ډاکټرې لورې؟ هغه چې سم مسلمانان دي په خپلو اولادونو حیران دي. هغه چې زور او زر لري ټول په قاتلینو اوښتي دي. ډاکټر یې سر ته لاس ونیو، نجلۍ ته یې مخ ور واړاوه. بیا نو مجبور یې چې ورېره دې زموږ کور کې پرېږدي حاجي صاحب، چې دلته ولادت وکړي. زه به د دواړو پالنه درته وکړم. د حاجي رنګ وغوړېد لکه نوې ساه چې پکې پوشي. له خوشحالۍ پورته او ښکته کېناست. اوږده ساه یې واخیسته، ودرېد. څادر یې په اوږو راخپور کړ. دواړه لاسونه یې د مینې په پار پر سینه کېښودل. وایه خدای دې اجرونه درکړي لورې، ته یوازې ډاکټره نه یې، یو فرښته یې چې په خپلې مهربانۍ د خلکو ټپي زړونه ټکوروي. فیروزي هم د مینې په ساه پار سر ټیټ کړ. د باندې شپه او تیاره شوې وه، خو دلته په دې کوچني کتنځي کې یوه بله جګړه درېدلې وه.